ملګري ملتونه وایي چې موږ دې ته چمتو یو ترڅو په افغانستان کې پراختیایي او بنیادي پروژې ترسره کړو. بل اړخ ته د سیمې هیوادونه هم وایي چې په افغانستان کې نن د ګډ کار دپاره فرصت رامنځته شوی. همداراز وایي چې له افغانستان سره باید په ګډه د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه وسي او نن د افغانستان ثبات د سیمې د ثبات سره تړلې مسله ده. بل اړخ ته بیا پاکستان وایي چې د سیمې ثبات له افغانستان سره تړلې مسله ده، خو دوی وایي چې له افغانستان څخه پاکستان او سیمې ته ګواښ متوجه ده. دا هغه موضوع ده چې په مستند ډول په وار وار سیمې هم دا مسله یاده کړې چې پاکستان ګواښ ده. نړیوال ادرسونه هم په دې باندې اعتراف کوي. په افغانستان کې هم په وار وار مستند دلایل د دې وړاندې سوي چې پاکستان ګواښ متوجه کړی. اوس د افغانستان سیمې نړۍ ترمنځ تعامل باید په کم ډول وي، کوم فرصتونه رامنځته سوي، ګواښ چا چیرته متوجه کړی چې باید پر وړاندې مبارزه وسي. دا هغه مسایل دي چې نن په تودو بحثونو کې بحث پرې کوو. راسره په پروګرام کې درې تنه قدرمن میلمانه دي. هر یو سیاسي شنونکی ښاغلی ډاکټر صادق حمیدزوی، بل میلمه راسره ښاغلی مفتي محمد مبارز او راسره د سیمه ییزو چارو شنونکی ښاغلی نجیب رحمان شمال ده. تاسو درې سره میلمنو ته ښه راغلاست و بخیر راست پروگرام ته. شمال صاحب، شما در مورد سازمان ملل چی میگین که میگن آماده هستیم تا بر افغانستان در بخش تأسیسات بنیادی اقتصادی کار بکنیم؟ به نام خدا سلام در خدمت شما ریزه صاحب، محترم میهمانان گرامی جناب حمیدزو صاحب، مبارز صاحب، همکاران تکنیکی تانه‌های مردم افغانستان و سپاس از دعوتتان. ببینید موضوعگیری سازمان ملل متحد در احوال افغانستان باید بسیار روشن باشد، چون افغانستان از بعد تأسیس سازمان ملل متحد و فعال این سازمان بوده و خود هر حکومت در افغانستان بوده مکلف به تطبیق فیصله ها و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد داشتند. خب ما در جریان 5 سال گذشته می‌بینیم مشکلات بین افغانستان و سازمان ملل متحد به نهادهایی که در به نمایندگی از سازمان ملل متحد در افغانستان کار میکرد مشکلات به وجود آمد، ولی آهسته دیده می‌شود که این مناسبات در حال حل شدن است، مشکلات در حال حل شدن است و از سازمان ملل متحد به حیث یک از سازمان‌های بین‌المللی و سازمانی که تانسته در قسمت ارائه خدمات بشردوستانه مقصد در سطح فعلی که مردم افغانستان سخت با اون افسران همکاری کرده و این همکاری باید از جانب حکومت سرپرست افغانستان هم بیشتر زمینه‌اش مساعد شود تا افغانستان بتواند نقش مهمی در منطقه ایفا می‌کند در قسمت تکمیل پروژه‌هایی که سازمان ملل متحد سایر نهادهای بین‌المللی و یا هم کشورهای منطقه و کشورهای همسایه افغانستان روی دست گرفتن. این پروژه باید زمینه تطبیقی پیدا بکنند و این مکلفیت شمال صاحب، سازمان ملل که میگه میخوایم کارهای بنیادی را انجام بدیم به افغانستان، چی را روشن میسازه برای وضعیت فعلی؟ خب این مسئله واضح بسیار روشن است که سر و ثباتی که امروز در افغانستان با وجود آمده، جنگ به شکلی که ادامه‌اش پایان یافته، ولی نقایص کمبودی که هنوز در سطح کار حکومت وجود داره. این مسئله است، ولی دیده میشه که سازمان ملل متحد آهسته آهسته به این نتیجه رسیدن که همون ساختار و کمک‌های بنیادی را که به افغانستان وعده کرده بودن در گذشته تطبیق نمیشد، با مطمئن شدن به اوضاع فعلی افغانستان اینا حاضر هستند که کمک را انجام بدهند. یک مسئله دومی که سازمان ملل متحد مکلفیت دارد در شرایط فعلی مخصوصا کشورهای جنگ زده مانند افغانستان که در شرایط وضع اقتصادی و وضع اجتماعی و سیاسی قرار میگیرند کمک بکنند و همین سفرهای اخیری که از نمایندگی سازمان ملل متحد چه به شهر کابل، پیرایت بلخ و از طریق جای آمدن سفر کردن و همچنین در مناطقی که از جانب پاکستان مخصوصا در جنوب افغانستان در ولایت‌های همسرحد با خط فضی دوران حوالات صورت میگیرد. سفرهای سازمان ملل متحد و تثبیت حقایق خود نشان میده که میبینن افغانستان کشوری نیست که از توریسم حمایت بکند، کشوری نیست که برای کشورهای همسایه و منطقه حمله کرده باشد، کارنامه نظامی داشته باشد و اهداف ساختمانی داشته باشد. این خود بایدی است که سازمان شمال صاحب، پروژه انکشافی که وعده
انجام سازمان ملل داده یا هم زیربنای افغانستان، کدام مسائل در بر میگیره که مسئولیت سازمان ملل است؟ ببینید در قسمت اول رساندن کمک‌های بشردوستانه است. سازمان ملل متحد از طریق سازمان‌های کشورهایی که عضو سازمان هستند باید این کمک‌ها را جلب بکنه و مردم مستحق از این مکلفیت‌هایشان. دوم، پروژه‌های عامل منفعه که با خاطر کاریابی، با خاطر رساندن کمک فقرا، با آسیب دیدگان و مناطق جنگ زده و خصوصا فامیل‌ها و خانواده‌ای که به اثر جنگ و اثر مصائب مصیبت‌های طبیعی یا آتش‌زدگی مانند زلزله‌ها، آتش‌فشان، سیل و غیره اینا آسیب دیدن، چون نمیشه دولت‌ها نمیتونن به تنهایی خود در قسمت مسئله مبارزه بکنن. سازمان ملل متحد و بخش‌های مختلفش مکلفیت داره. مسئله عمده فعلی هم کمک‌های سازمان ملل متحد در قسمت مهاجرین است. مهاجرینی که امروز به شکل جبر اجباری از پاکستان ایران اخراج میشن، این مکلفیت بخش مهاجرین سازمان ملل متحد است که با این مهاجرین عدد کننده کمک‌های لازم فراهم بسازن. امیدزوی صاحب، فرصتونه چې نن موجود دي د سیمې او نړۍ دپاره هغه څه دي چې دوی کولی شي له افغانستان سره کار وکړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. علیزی صاحب، زه په خپل ورسره تاسو ته درنو مېلمنو لکه هر یو شمال صاحب محترم، مفتي صاحب محترم او د شمشاد نړیوال تلویزیون ټولو معززو همکارانو او لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. علیزی صاحب، د افغانستان لخوا نړۍ لپاره فرصتونه یو خو ټولو نه اول تقریبا چې په نړۍ کې یعنی دغه ټولې مسلې جګیږي او ټیټیږي او نن نړۍ په اندېښنه ده او په ویرو شوخون ده، هغه امنیتي کیسه ده، مسله ده. نن افغانستان کې الحمدلله امنیت فضا ډیره یعنی باثباته ده. حتی په خپله د امریکایي چارواکي وایي چې تر افغانستان یعنی د امریکا د ایالاتو نه نن د افغانستان امنیت ثبات کې ده. دا یوه هغه فرصت ایجاد ده، یوه زمینه مساعدول دي چې د نړۍ لپاره او د منطقې لپاره افغانستان دغه فرصت برابر کړی ده. کوم مسایل دي چې بهرني استازو ته چې افغانستان ته راځي روحیه ورکوي؟ همدغه مسله ګوره، یو دویمه مسله دغه چې اقتصاد محوره پالیسي. اقتصاد محوره پالیسي دا معنی چې زه تعامل باندې ولاړه پالیسي غواړم، زما حقوقو ته، زما تمامیت ارضي ته احترام ولره، ستا مسلو ته زه احترام لرم. دا هغه څه دي چې د خپل فرصت را ایجادوي. اوس په امنیتي لحاظ باندې ګوره د UNDP یا د ملل متحد د بیا رغونې یا د جوړولو د دوی یعنی بعضې مسؤلیتونه دي، که هغه په کرنیزه برخه کې دي، که هغه په یعنی په حوادثو کې دي، هغه که یعنی د خلکو ته د کار برابرولو په زمینه کې دي. په افغانستان کې نن د هغې چارې ترسره کولو لپاره بشپړه زمینه مساعده ده. ضرورت چشته لري افغانان چې ملګري ملتونه یې وکړي؟ خو زه اوس همدې ته ضرورت لرم. زه UNDP ته وایم چې ته په اقتصادي لحاظ باندې زه معدنیات لرم، زه اوبه لرم، زما سره یعنی داسې منابع لرم چې هغه په خپله تجدیدي منابع زیږوي. ته ولې په هغې کې سرمایه ګذاري نه کوې؟ یعنی ته که ستا معلوم دا وي چې اشتغال ځای یو خو هغه وایي چې موږ پراختیایي پروژې تطبیق کوو، زیربنا د افغانستان ته کار کوو. یو د افغانانو نظر ده مثلا په دغه برخو کې لومړیتوب باید څه ته ورکړل سي؟ د افغانستان اوسنۍ که لږ ډېر ورسره مخامخ ده، هغه هم فقط اقتصادي ستونزه ده چې بعضې تحریمات د ړندې نړۍ څخه په افغانستان باندې وارد شوي او یا غوښتل کیږي. اقتصادي مسایل دي. زه سیاسي مشکل نه لرم، زه امنیتي مشکل نه لرم، یوازینۍ ستونزه مې اقتصادي ده. د اقتصاد په لحاظ باندې که دوی د افغانستان سره په رښتونې معنا د خپل شعار مطابق کار وکړي، د افغانانو ستونزه حل. مثلا رښتونې څنګه؟ یعنی د رښتونې دا معنا چې نن ته زما سره بشري مرسته سیاسي کوي. ولې؟ یعنی دلته UNHCR مسؤلیت دغه ده چې کله یعنی راشړل شوي یا په خپل هغه طلب باندې چې راځي د هغې لاسنیوی، د هغې مرسته، هغې ته دلته ځایګاه او برابرول په همدغه نوم باندې خو ته فعاله یې. هغه د افغانانو سره کړي و نه دي کړي. UNDP په افغانستان کې تا لپاره په ترانسپورټ له لحاظ نه، امنیت له لحاظ نه، په هر لحاظ باندې کومه زمینه مساعده نه ده چې ته همغه چارې نه ترسره کوې. ته اقتصادي برنامې یعنی د زیربنایي برنامې یعنی د دې لپاره چې د خلکو اشتغال ځایي لپاره که نه بېوزلي کمول راکمول لپاره ته په هغه عرصه کې کوم کار دی کړی؟ څه شی دی کړي؟ اوس وایي چې کوئ، مثلا که کوي څه باید وسي؟ یعنی اوس زما لپاره ما سره سیندونه شته دي،
زما سره غرونه شته دي، زما سره معدنونه شته دي، زما سره دښتې شته. دا ټول شیانو لپاره چې د یو شي لپاره هم دی زما لپاره برنامه ولري. اوس دا کوشتپې کانال د افغانستان د داخلي عایداتو د مخې ته ځي. په همدغه عرصه کې هم دی د یعنې په رښتونې معنا قدم واخلي. د نیمایي افغانستان څه کوي چې زه وایم چې حتی د منطقې لپاره به زه یو داسې مثمر هیواد تمام شم چې د هغوی لپاره به صادرات ته مثلا د کډوالو موضوع یادېږي چې اوس 6 میلیونه افغانان بیرته راغلي خپل وطن ته. د دغه کډوالو دپاره ملګري ملتونه باید کوم کارونه وکړي؟ دوی ته کور جوړ کړي، ورځنۍ مرستې ورسره وکړي، څه شی وکړي؟ یعنی د دوی ټولو نه اول سرپناه د دوی لپاره ضرور ده. یو خو تخنیکي مسایل دي چې صحي لحاظ باندې د دوی پوښتنه او کېږنه کول، دوی ته هغه زمینه برابرول، او بیا په دوهم کې یعنی د دوی لپاره د سرپناه، یعنی اکثره داسې افغانان دي چې هغه 40 کاله 50 کاله د هیواد نه لرې وو، دلته یعنی کنډوالۍ مخکې چې کومې کنډوالۍ شته وي هغه هم د خاورو سره خاورې شوي دي. یعنی سرپناه ورته اولین ضرورت ده. او بیا په دوهم قدم کې یعنی حد اقل داسې یو اقتصادي برنامه باندې کار وشي چې د هغې کورنۍ یو فرد هم که په کار باندې بوخت شي، نه د بیرته تګ ډار شته او نه د نوره د اندېښنو یا د ګیلو یا د فریادو څه ځای پیدا کیږي. یعنی هماغه په همدا هیواد کې هم مینه ورسره لري، هم ژمنده چې پاتې شي، او هم ټول قواعد او اصول که نړیوال دي که د افغانستان دي هغې ته مکمل پابندۍ سره دی خپل ژوند کوي. یعنی یوازینۍ مسله او مشکل همدغه ده چې نن هجموني او صهیونیزم دا غواړي چې افراتفري، لوږه او دغه مسایل پیدا کړي، تمدن ووژني، تمدن له منځه یوسي، او همغه برنامې په ټوله نړۍ کې او حاصل کې په افغانستان کې پلي شوي دي. موږ هم د نړۍ او خصوصا د یو ان ډي پي نه همدغه غوښتنه لرو چې وروره ته چې د کوم شعار ورکوي بېوزلي راکمول، اقتصادي زیربناو په دې باندې کار کول ده، کرنیز خدمات په دې کې یعنی ملتیا کول او مرسته کول دي. دغه ټول لپاره په افغانستان کې هم زمینه مساعده ده، هم اړتیا ده، هم ضرورت ده. په ټولو کې ته ما سره فقط 40% هم چې رښتونی کار وکړي د افغانستان مسایل حل کېږي. ولې باید ملګري ملتونه له افغانستان سره کار وکړي؟ افغانستان مسؤلیت، زه چې دغه د مواد مخدر مسؤلیت ادا کوم، زه چې د امنیت مسؤلیت ادا کوم، زه چې د نړیوال خدمتونو یعنی په اقلیم په لحاظ کې زه مسؤلیت ادا کوم، زم نړۍ ته یو څه ورکوم. یعنی عمل ته د ملل متحد د جوړ له څه لپاره ده؟ هم د اوس چې د افغانستان حق حقوق یا نور د فشار مصائب داسې مسایل په نړیواله ټولنه کې مطرح کېږي د څه لپاره؟ د دې لپاره چې افغانستان یو عضو وګڼي او د افغانستان ته څه مسؤلیتونه ورجې کړي دي او افغانستان هغه مسؤلیت ادا کوي. یعنی دا داسې نه ده چې دی ما سره کوي، زه په خپله په نړۍ کې داسې مسؤلیتونه ادا کوم. افغانان حق لري چې ملګري ملتونه باید کار ورته وکړي. بدون له شک نه، بدون له شک نه. ما ګورې د مواد مخدر نړیواله پدیده ده که نه؟ د امنیتي له لحاظ زه د ثبات یعنی دلته که د نړیوالې ټولنه ما سره یعنی ارچ بایکاټ کوي، خو ثبات ما سره خو داسې ډېرې لارې نور هم شته دي، ډېرې لارې شته دي. هغه زه اوس په تنهایي نه ادا کوم، د هغه مسؤلیت زه نه ادا کوم، نړیوال مسؤلیت ده. د مهاجرینو په عرصه کې زه مسؤلیت نه ادا کوم، د مهاجرینو مسؤلیت نړۍ ته نه ورګرځي. یعنی زه هغه مسؤلیتونه د نړۍ لپاره ادا کوم او نړیواله ټولنه کې عضویت لرم، نړیواله ټولنه باندې حق زما دغه ده چې دغه چارې ترسره که دوی وایي چې موږ غواړو مرسته وکړو، نور زموږ مسؤلیت نه ده، کډوال ستاسو خپل داخلي کډوال دی، مدیریت یې کوي. خو موږ همدا وایو ټول نو خو که اوس که دغه بحث در سره واخلم چې دغه کډوال ولې کډوال شول، چا کډوال کړل، شوروي ما باندې ولې اشغال وکړو، ناټو امریکا ولې په ما باندې تعرض وکړو، نړیوالې ټولنې ته مخ نشو وراړولی د امریکا ته او د شوروي ته ووایي چې د دې ټول غرامات او د دې ټول هغه باید تاسو تادیه کوئ، تاسو یې پرې کوئ. دغه مسؤلیت مې پر تا نه ده. بیا هم زه وایم چې ته مرستې نه وایې، نور داخلي مسایل ما کله تا ته چغې وهلي دي چې هغه وکړه. خو زه خو اوس هم دا درته وایم چې وروره تحریمات په ما باندې ظالمانه دي، ولې ته مخه نه نیسئ؟ همدا زما ستا نه غوښتنه ده. د تحریماتو کې ته هیڅ نه داسې استدلال هم نه لرې چې د کوم څه یعنې یو خندونکی دلیل ته وړاندې کوي. حمید زوی صاحب، ملګري ملتونه باید عملي اقدامات د بیا رغونې دپاره د پراختیایي پروژو دپاره دلته ترسره کړي که د باندې اقتصادي بندیزونه لرې کړي؟ زه حق زموږ دواړه ده. داسې نه ده چې هم په داخل کې که دی ما سره همکاري کوي هم د مسؤلیتونو څخه ده، او په بهر کې هم ناعادلانه بندیزونه
یعنی چې بدون له منطقه بندیزونه دي د یو چا لپاره د چا ګټو لپاره د چا په خوښه باندې بندیزونه دي هغه ظالمانه بندیزونه دي هغه دې هم لرې شي. یعنی ولې ماته یعنی مرګ او تبې کیسه ولې مطرح شي راته چې مرګ ته یې ونیسه تبې ته یې راځه کوي یا تبه کوي یعنی دغه مسایل ولې ما سره وشي د مور و میرې چلند ولې ما سره وشي ما سره دې هم د هېواد د یو انسان د بشر د ټولنې استقلالیت ټول هغه حقوق دي هغه رعایت شي. مننه. مفتي صاحب تاسو د ملګرو ملتونو د کار د زمینې په اړه څه وایي چې ملګري ملتونه په اوس وخت کې له افغانستان سره باید څه ترسره کړي؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد علي صاحب تاسو ته حمیدزوی صاحب ته او شمال صاحب ته د شمشاد تلویزیون کارمندانو تخنیکی ملګرو ته او لیدونکو او اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. وعلیکم السلام. نننی وخت کې چې کوم بین الملل او اقدام د دې کړی دی چې موږ غواړو د افغانستان سره ښې اړیکې ولرو دا یو مسلم او مکلف حق دی د زموږ. دا څومره خوشبیني زیاتوي چې نن ملګري ملتونه یو نوی اعتراف کوي چې زمینه مساعده ده؟ دا غټه خوشبیني دنیا ته ښکاره کوي چې الحمدلله د 40 کلنه یا 50 کلن انقلاب کې افغانستان داسې یو د آرام فضا نه درلوده او داسې د آرام سای نه واخیستې. نو اوس دنیا ته او بالخصوص بین الملل ته او ټولې نړۍ ته دا ښکاره شو چې افغانستان داسې یو فضا اختیار کړې ده چې په هغه کې هر څوک کولی شي داخل کې خپل اقتصادي مشکلات د مسلمانانو حل کړي. او دوهم هغه کسانانو ته هم دا یو زیګنال او یو ښودنه ده چې هغوی د بهر څخه تبلیغات کوي چې افغانستان کې ثبات نشته افغانستان کې امنیت نشته دی. نو د بین الملل په خپل اعتراف باندې دا یو خوشبیني ښکاره کوي نړۍ ته چې افغانستان باثبات او هغه هیوادونه چې ویره لري په افغانستان کې نن د ملګرو ملتونو دا خبره څومره هغه ته روحیه ورکولی شي چې راسي په افغانستان کې له دغه فرصت استفاده وکړي؟ بالکل نن ورځ د دنیا خو د هر چا جب ته تللې ده او هر څوک دا کولی شي چې د افغانستان د نږدې څخه بررسي کړي د افغانستان د نږدې څخه حالات معلوم کړي. هغه ګونګ تبلیغات په هغوی باندې باید څوک ونه غولېږي او کوم بهرني هیوادونه چې دي بین الملل دغه اګاهي چې دی خپله د اقدام کوي هغوی ته دا روحیه ورکول کیږي چې ګوره افغانستان کې څه مشکل نشته دی افغانستان خپله یو استقلالیت لري حکومت برخورداره یعنی په اعتبار د امنیت سره دی. نو په دغه بنا باندې کولی شي چې هر ملک هر بهرنی هیواد راشي په افغانستان کې د خپل اقتصاد او د افغانستان د خلکو سره د خپل اقتصادي مشکلاتونه دلته داخل کې حل کړي. عیني واقعیت نن د افغانستان څه ده چې تاسې وړاندې کړئ تر څو د ملګرو ملتونو په څیر ټول هیوادونه دخیل وي د افغانستان په بیا رغونه کې؟ عیني حالات خو ټوله نړۍ ته اوس ښکاره دی او څرګنده دی چې افغانستان سر تا سره یو حکومت دی. ځکه مخکې ما ورته اشاره درلوده چې په تېره 50 کلنه جګړه کې یا 40 کلنه جګړه کې افغانستان په هر ولایت کې بیل بیل حکومت په شمال کې ځان ته حکومت او په جنوب کې ځان ته حکومت او استقلالیت مستقل نه درلوده په داخل کې. اوس افغانستان په یو غږ او په یو وحدت باندې راټول دی. نو دغه خپله یو اګاهي ده یو ښودنه ده نړۍ ته چې افغانستان کې هیڅ نوع مشکلات نشته دي. دومه ښودنه یې دا ده چې د افغانستان دغه ولس ټول د خپل حکومت او د خپل د حکومتدارانو سره په یو موټي په یو غږ باندې ولاړ دي. دا خپله نړۍ ته دا ښکاره کوي چې افغانستان کې ثبات دی په افغانستان کې امنیت دی په افغانستان کې هیڅ نوع مشکلات نور نشته دي. د کډوالو مسله یوه مهمه برخه ده د دغه اقداماتو چې ملګري ملتونه باید وکړي. دغه د کډوالو سره مرسته ده چې استازي هم راغلي وه. خپله له کډوالو سره چلند د ګاونډیانو په دغه ډول باندې دوی راایستل او بیا په دغسې وضعیت کې چې افغانستان تازه غواړي ځان جوړ کړي دا تاسو څنګه بولئ؟ د افغانستان په حق کې چې کوم کډوالې او بالخصوص همسایګانو ورسره کوم ظلم و زیاتی چې وکړه هغه هم د بین الملل د حقوقو خلاف او هم د اسلامي کړنو خلاف دی. اسلامي کړنه هغه د همسایتوب حقوق چې دي هغه دوی ورسره په ځای نه کړي. سره د دې نه چې د افغانستان دا کم مهاجرین یا کم کډوال چې په دغو ملکونو کې اوسېدله د دوی ګټه هغوی ته ډیره وه
یعنی اقتصاد هلته ورته جوړ د دوی کارکه دوی نور هغه کم لاسته راوړنې چې وي هغه ټول د دوی ملکونو ته تللې نو اوس د دوی هغه تجارتونه ماته ورکړه د دوی کورونه خراب کړه او دا په داسې حالات کې چې افغانستان نن لا تر اوسه پورې سم په پښو باندې نه دی درېدلی کار څه و چې ګاونډیانو باید کړی وای د کډوالو په برخه کې له افغانستان ګاونډیانو سره خو مناسب دا و چې افغانستان لږ د آرام ساه اخیستی وای افغانستان نه وای د یو مشکلاتي اقتصادي برهان څخه تازه راوتلی دی افغانستان د جګړې د میدان څخه راپورته شوی دی نو د دوی دپاره دا مناسب نه و چې په داسې یو اضطراري حالات کې د دوی کډوال هم پرې راتاوان کړي هغه کډوال چې د هغوی شتون هلته ژوند هر څه برابر و سره د دې نه چې زموږ او ستاسې د دغه کډوالو دغه مهاجرینو تقریبا دا 3 لسیزه ځوانان په هلته پیدا شوي چې خپل ملک یې تر اوسه نه و لیدلی د خپل کور ورته معلوم نه و د خپل د وطن هغه پوره ادرس ورته معلوم نه و خو هلته پیدا شوي وو اکثره ځوانان د زموږ اکثره خویندې زموږ هغه داسې یو حالات ته راغله چې د خپل کور ته ورک دی د خپل هغه ولایت ته ورک دی د خپل هغه سیمه ته ورکه ده نو د دوی دپاره داسې کړنه مناسب نه وه که چېرته یو خو د کډوالو رایستل و بل برخورد چې څنګه ترسره کیږي عملا اوس هم د کډوالو سره څنګه ده دا کوم برخورد چې د کډوالو سره اوس کیږي دا یو ظالمانه برخورد دی دا هېڅکله د همسایګانو د خوا نه کیږي کوم همسایه هغه همسایګان چې په ایران کې دي که پاکستان کې دي په هر ملک کې چې دوی اوسیږي دا زموږ مهاجرین یا د زموږ دا کډوال چې هلته شتون لري یعنی دا ورسره مناسب نه و چې داسې برخورد یې ورسره ډېر څوک ظلم کوي په کډوالو دا خو ښکاره خبره ده چې اکثره کډوال د زموږ او ستاسې په پاکستان کې اوسېدله چې د تیر د وروسته انقلاب نه هلته پراته وو او اوس اکثره حالاتو کې په داسې ظلم باندې دوی بیرته راستانه شو چې هر څه مالونه کورونه ترې هلته پاتې شو خالي لاسې خپل وطن ته راستانه کړ درنو لیدونکو دمه لرو بیا هم خیر الله شمال صاحب شما سفری را که اعضای برجسته سازمان ملل به افغانستان داشت و در اینجا از ساعات مختلف افغانستان دیدار کردن به بلخ رفتن این سفر چی تاثیراتی را بالای افغانستان بالای مردم افغانستان داره؟ علیرضا محترم سفر مقامات ارشد سازمان ملل متحد در شرایط فعلی بر افغانستان یک پیامد بسیار خوبی داره که سازمان ملل متحد و سایر نهادها آهسته آماده میشن که اما پروژه های بنیادی را در افغانستان نوعده کردن بودن باید عملی بکنن به خاطر از اینکه افغانستان ضرورت به کمک داره. ببینید وقتی که من دوستان که در افغانستان دنیا گل و گلزار از خیر و خیریت هست هیچ گپ نیست اهمیت هست صلح هست کار هست نیست پس چرا تقاضا داره که جامعه جهانی به شما کمک بکنه باید پیش بری خود نمیشه ببینید ما از حقایق تلخ افغانستان باید نگذاریم هدفی بود شمال صاحب که اینا میاین زمینه برشان مساعد است باید بیاین کار بکنن ببینید این نیست مکلفیت از اینا نیست که تمام نیروی سازمان ملل متحد برن و افغانستان خود بازسازی بکنن اینا باید تفاوت قائل شه ببین مکلفیت سازمان ملل متحد زمینه ها را برای اشتغالزایی آماده بسازه زمینه ها را برای تامین پروژه آماده بسازه مسئله بودجه‌ای و پول از این باید از طریق سازمان ملل متحد سایر کشورها بر افغانستان تامین بکنه آماده بکنه اما مکلفیت حکومت سرپرست افغانستان در مقابل خواستهای جامعه جهانی چی است ببینید همین گونه که حکومت تقاضا داره که باید سازمان ملل متحد شورای امنیت مثلا سایر نهادهای بین‌المللی به افغانستان کمک بکنن به این معنی است که وضعیت در افغانستان کاملا نرمال نیست ما ضرورت داریم درست است که افغانستان عضو جامعه جهانی است کمک ضرورت داریم ولی ببینید یک شرط قرارداد دو طرفه است اگر به شما کسی چیزی میگه چیزی هم میخواد سازمان ملل متحد شورای امنیت اینا بارها گفتن در افغانستان فضایی که وجود آمده تغییرات که آمده به حساب دید مثبت که نگریستن اما خواسته خودم مطرح کردن بیاین بگویید که کدام خواسته سازمان ملل متحد اینا در افغانستان قابل جنبه تطبیقی پیدا کردن نکردم متاسفانه به خاطر از اینکه هنوز مشکلات سیاسی وجود داره اما شمال صاحب زمانی که دیده میشه اعضای برجسته سازمان ملل یا از پیشتر کسایی که میاین اونا میگردن چهرهشان روحیشان خوش معلوم میشه از وضعیت یا به او اطمینان میگردن که تشویشی در وجود اعضا نیست که بر اعضا احساس ناامنی باشه این چقدر میتونه که یک انرژی مثبت باشه هم برای سازمان ملل هم بر افغانستان که میتونه تفاهم به وجود بیاره ببینید تامین امنیت صلح و ثبات این از مکلفیت هر حکومت است
اگه امروز فضا قسم آمده که جنگ مثل دیروز گفتم وجود نداره، این حتی مردم افغانستان استقبال میکنن، دنیا استقبال میکنه، مردم خوش هستن، ولی هنوز شرایط به اون شکلی که باید آماده شد متاسفانه نیست. این حقیقت باید منکر نشه. مشکلات سیاسی ما داریم، مشکلات اقتصادی داریم، مشکلات اجتماعی داریم، مهاجرین ما مشکلات داره، بیکاری ما بزرگترین معضله هست. امروز اما قدری که مهاجرین از کشورهای همسایه ببینید به شکل بسیار جبر و زور در مخالفت با تمام قوانین کنوانسیون بین‌المللی، با وجودی که این کشورها میلیاردها دلار منفعت بردن از حضور مهاجرین افغانستان در کشورهای شمالی، امروز اینا را به شکل بسیار فجیع اخراج میکنن. این یک مشکل بسیار عمده است. این کی تمویل میکنه؟ این کی مسئله شمال صاحب در پالی از این که برای مهاجرین در داخل افغانستان کار شو از طرف سازمان ملل، از طرف آدرس‌های بشری، چقدر مسئولیت برمیگرده به سازمان ملل که فشارم بالای از این همسایه ها خصوصا پاکستان بیاره که شما چرا خلاف حقوق بشر، خلاف انسانیت، خلاف همه اصولی که ایجاد شده برخورد میکنین؟ ببین عزیز محترم، در سیاست‌های جهانی امروز متاسفانه که اوضاع به شکل اون چیزی که توقع میره و اساس صلح و اساس عدالت اجتماعی و اساس حقوق متاسفانه نیست. جهان امروز متاسفانه به سیاست‌های نادرسته که ابرقدرت‌های دنیا گرفتن به شمول امریکا جهان به سوی جنگ، به سوی زورگویی، به سوی تقلب پیش میبرن. متاسفانه در این فضا، در این احوال افغانستان تحت تاثیر قرار میگیره. امروز اگر سازمان ملل متحد میگه ما این کار میکنیم ولی دستایشان بسته است به خاطر اینکه فیصله کردن نمیکنن. چرا او بزرگترین کشورهای دنیا اقویتی رو در فیصله سازمان ملل متحد دارن و یکی گفته شما اگر مقامات بین المللی می سفر میکنن شاید سوار زمینه و سایت چوک سرنوشتی سازمان ملل متحد با افغانستان ملاقات بیاید، داره دفترشون اونجا هست، حق داره. اما این به این معنا نشه که باید تمام چیزی حل وقتی سازمان ملل متحد میره ما نه مشکلات داریم نه پرابلم داریم. بنابراین اینا مکلفیت که کمک سعیست دارم منیسه این که به افغانستان کمک بکنن با خاطر روز جامعه جهانی، اما حکومت هم مکلفیت خود در مقابل باید انجام بدن. زمانی که سازمان ملل میگه ما آماده هستیم در افغانستان کار بکنیم، کشورهای منطقه میگه فرصت خوب برای کارهای اقتصادی ایجاد شده که به افغانستان یک جای کار بکنیم، اما پاکستان مسئله که خودش باید زیر تاثیر یا زیر انتقاد به بالا افغانستان انتقاد میکنه. چی میگین شما؟ ببینید مسئله پاکستان کاملا مسئله جداست به خاطر از اینکه پاکستان کشور نیست که خواستار به وجود آمدن یک افغانستان با صلح، با ثبات، با نظم، دارای حکومت قانون‌مدار، دارای قوت نظامی قوی باشه. پاکستان همیشه کار میکنه به شکل پروژه‌ای که کشورهای بزرگی که هدفشان بی‌نظمی و بی‌ثباتی در منطقه است از طریق کشورهای پروژه‌گیر مانند پاکستان به هدف خود میرسند و این خاطر پاکستان به شکل نیابتی عمل میکنه. گاهی نیروهای تروریستی در داخل کشور خود تربیت میکنن، گاهی این نیابتی رو به کشورهای دیگه مانند افغانستان، هندوستان و سایر کشورها میفرستن و از این طریق اینا امرار حیات میکنن. با اون خاطر است که پاکستان تا امروز نتونسته در قبال افغانستان سیاست‌های خود تغییر بده. تشکر. اگر خود قدرت واقعی به مردم خود پاکستان تعلق بگیره، نه تنها به پنجابی‌ها، طبعا تغییرات متوافقه وقتی که نظامی‌ها به سر قدرت از صحیح پنجابی حاکمیت دارن، سیاست پاکستان در قبال افغانستان متأسفانه تغییر نخواهد کرد. امیدزوی صاحب کله چې له نورو غواړو باید ځان وښیي چې موږ څه کړي دي. انتقاد دی شمال صاحب دا و چې موږ څه کړي، امارت اسلامي څه کړي د نړیوالو دپاره تر څو زمینه مساعدوي. داسې شمال صاحب یو شي ته اشاره لرله چې موږ یعنې ضرورت لرو، یعنې ضرورت پر اساس که د چا نه غوښتنې لرو یو څه وکړو، ټول نور خو د ضرورت په باندې یعنې هر څه ښه نه دي چې موږ وایي غواړو. دغه زما ضرورت چا ایجاد کړو چې زه نړیوال ټولنې ته یو خو دا بحث پرېږدم چې زه څه مسؤلیت لرم، یعنې نړیواله ټولنه څه مسؤلیت لري، ما د عضویت لپاره حق ته دغه کړی ده تدیه کړی، دا مسایل پرېږدم. 2018 کال کې د مواد مخدر په عرصه کې افغانستان د ناټو د وجود یعنی په وجود لرلو د پښتون کې افغانستان جغرافیه د لاتین امریکا نه هم مخکې شوی و د مواد مخدر په عرضه کې. دغه قوم سره د دې خلکو سره د دې جغرافیې سره دا ستر ظلم چا کړی و؟ نړیوالې ټولنې خو ناټو تا کړی و. بیا دغه نظر چې دغه یعنی صفر تراکوزوم له منځه یې وړمه، آیا دغه نړیوال مسؤلیت نه ده؟ ما یو څه ونه کړل،
ما سره په مقابل کې څه وشو بدیل کوم څه لپاره ما سره لاسنیوی وشو چې زما دهقان ته زما بازګر ته په هغې کې هغه شوی وي زما سره دا لاسنیوی وشو چې یو بند کې دایره سره همکاره شي په هغه یو زه د یو اوبو بند جوړ کړم او بدیل یو تخم یو څه شی ورته ورکړلی شم وکړو زما مسؤلیت نه ده ما ادا نه کړو نړیواله ستا مسؤلیت کوم ځای کې ادا کوي سیاسي مسله ګورې سیاسي مسله کوم شی چې د کومه وثیقه چې ته د افغانستان لپاره تدوینوي یا دغه د بحث موضوع نیسي دا ولې فقط زما لپاره وي عربو کې شاهي نظامونه نیمه شاهي نظامونه شته په اروپا کې شته په اسرائیل وګوره په کم بنا باندې ده ایران په کم ځای ده پاکستان وګوره زما لپاره ولې دا وثیقه زما لپاره ولې تدوینیږي یا دغه شرایط د دې باوجود چې زه تیار دی ته یم چې زه تا سره ووایم چې وروره دغه جغرافیا په دا کې د حزب په نوم ډلبازیو په نوم د سیاسونو په نوم د نوم باندې ډېرې فاجعې او مشکلات هم د افغانستان لپاره لرل هم د افغانستان تصویر چې نن په منطقه کې بل رقم ښودلی ده یا معرفي کړی ده د همدې وجه دوی بیا وایي چې دا زما غوښتنه نه ده زه د افغانانو غوښتنه وسیله کېږم چې وړاندې کوم یې افغانان خو دلته دي چغې وایي چې وایي مونږ راضي یو مونږ امنیت لرو ثبات لرو یو زعیم لرو خوښ یو زمونږ چې کوم زمونږ حقونه دي هغه ماته راکړي زه تا نه دا غواړم وروره چې په ما باندې اقتصادي بندیزونه ولې لګوي زه تا نه دا غواړم چې قصدي ته یعنی کله چې زه د روسیه سره رسمیت پیدا کوم ته د آی سی سی یا د آی سی جی په نوم راځي چې زما زعیم نیول کېدلو هغه کوي اعلانات کوي قصداً چې غواړي چې زما سیاسي حتی را محدود کړي یا ونیسي ما خپل فشارونو ته وادار کړي په فشارونه په ما باندې وارد کړي دغه چاره ولې را سره کوي زه د نړیوالې ټولنې نه غواړم نړیوالې ټولنه کې دا زما حق دا که نه ده چې رایا راځه خو عمل ته ما پرېږده خوش مې کړه چې عمل ته زه خپل دلایل وړاندې کړم چې زه که شرعي نظام لرم ولې لرم ستا د حقوقو علامې ستا کنونسیونونو سره مطابقت خوري که نه خوري که نه خوړلو زه به م ووایم چې زه سمه ده زه بد کوم زه غلطه کوم که ستا په کنونسیون کې ستا په اعلامیه کې د هغې سره مطابقت خوړلو خو ما پرېږده یعنې هلته رایګیري ما په مورد ته ولې نه پرېږدي چې نړۍ وکړي رایه وکړي نړیوال که ووایي چې له ما څخه غوښتنه کوي خو زه هم غوښتنه لرم زموږ غوښتنې ومنئ د دوی غوښتنې بدون له غوښتلو مطرح شوي او منل شوي دي د ده غوښتنه زما نه څه ده د یعنی تقریبا نړیواله ټولنه د نړیوال نظم او امن د دې لپاره یعنی په دغه شعار او په دا هدف باندې دوی بشري حقوق مخکې کوي چې باید تامین سي همه شمول حکومت رامنځته سي دغه مسایل دي خو همه شمول لپاره خو مې درته ویلې چې همه شمول په نوم خو د افغانستان در به در ټوټې ټوټې دي کړو بیا ولې ربسره لګېدلی حقوق بشر خو را سره تعریف که که نه دا خو تعریف ته مې پرېږده خو زه همغه وایم چې اوس حقوق بشر د غرب د افغانستان د مسلمانې ټولنې دا فرق لري توپیر لري او دا توپیر باوجود یو استدلال لپاره هم زه تاته وخت درکوم چې د افغانستان د مسلمان ټولنې حقوق بشر تعریف به داسې وي چې هغه به ښه وي د ده لپاره به تا لپاره به هم ښه وي کم حقوق چې اسلام ورکوي د انسان لپاره په هیڅ نسخه کې بله نشته په هیڅ نوع مذهب او نسخه په بل ځای کې دومره ښه نشته دغه حقوق نه دي تعریف شوي هغې ته خو ته ما پرېږدې نه ته ما ته بیخي وخت نه راکوي خو زه تا نه همدغه غواړم وروره مرسته دې هم ځان سره کېږده هغه څه چې حقوق زما دي همغه ما ته راکړه ته ما ته وایې چې افغانستان څه نه دي کړي په امنیتي لحاظ باندې چې امنیتي اندېښنې نن په ټوله نړۍ کې خوره ده د افغانستان نه قصدا داسې یو ځای داسې یو جاله جوړه کړل شوې وه چې دلته پلانۍ ډله واوسېږي هغې هېواد د خپل ځای لپاره کار وکړي دا د دې محوه کول دا یو نړیوال مسؤلیت نه ده چې ما ادا کړو همدا اوس زه خپله جغرافیه هېڅ نه وه هېڅ چاته یعنې نه ورکوم په نړۍ کې داسې ډلې مافیاګانې شتون نه لري چې د سترو هیوادونو لپاره ګواښ ګرځېدلی شي زما د خپلې خاورې نه دغه ساتنه یعنې د نړۍ د امن او نظم ساتنه ده دا مسؤلیت زه نه ادا کوم نړۍ په تا باندې مې حق درګرځي که نه درګرځي د اقلیم په عرصه کې ته وګوره چې ما څه کړي نړۍ را سره څه کړي نړۍ کوم مسؤلیت لري که نه لري یعنې بعضې غوښتنې زما دته ورراجع هم دي او دا مکلفیت لري چې همغه وکړي که ته زما په ساختار یا په داخلي واسطه باندې چې د دې
باوجود زه استدلال ته تیار یم چې درته ووایم چې دغه وثیقه دغه مثمرتره ده خوبتره ده په 5 کالو کې په افغانستان کې ښه نتیجه ورکړه د منطقې لپاره هم زه تا سره استدلال لرم چې دا به ښه نتیجه لري او ښه نتیجه ورکوي د دې باوجود چې ته ما هغې ته نه پرېږدې خو دا ظلم ده زه ما غوښتنه د نړۍ نه ناعادلانه نه منصفانه کړنې و د قضاوتونه دي چې ورته یم چې د دې نه راتېر شم اوس راځو پاکستان ته سیمه وایي چې فرصت رامنځته شوی نړیوال خوشحاله دي پاکستان ناراضه ده وایي چې مسله برعکس ده پاکستان ستونزه همدغه ده پاکستان باثباته افغانستان پاکستان یو مقتدر افغانستان هیڅ نه زغملی شي نه یې لیدلی شي او دا د پاکستان بحث نه ده ګواښونو ته راسو افغانستان څه وړاندې کړي پاکستان ته پاکستان څه ګواښ متوجه کړی افغانستان مدام د صلح د ورورۍ او د ګاونډیتوب چې څه اصول ایجابوي هغه ټول مراد ما وړاندې کړي پاکستان ته او برعکس پاکستان یعنی باور وژنه کړې ده تعرض کړی دی پلورنه کړې ده زما ډیپلوماتان خرڅ کړي زما خاورې خرڅه کړي زما خاورې په بدل کې د غرب شومې او پلیتې پروژې هغه پیاده کړي پلي کړي دي په ورور باندې ورور وژنه کړي نن د کور چې لوټې ده دا ټول د پاکستان زما چې دغه چې ما په ده باندې باور کړی چې یو اسلامي هیواد ده یعنی د پاکستان فوج چې اسلامي په لا اله الا الله باندې را جوړ ما دا باور کړی ده او د باور وجنه بیرته همغه ایمنخوري کړې ده پاکستان یعنی نن چې د کومې ادعاوې مطرح کوي یعنی وایي چې ادامه باید ورکړل شي تعرضاتو ته دې ظلم ته یعنی تر ننه پورې د یو ټي ټي پي دلته په افغانستان کې نښه کړلی شولو په دې دومره بمبارونو کې نه بیا هم ادامه د څه لپاره دا ادامه د پاکستان ګټو لپاره نه ده دا د غرب ګټو لپاره ده دا د چین اقتصادي پلان یعنی د هغې موانع د مخنیوي لپاره دا په آسیا کې یعنی اقتصادي ثبات له منځه وړلو لپاره دا په آسیا کې سیاسي ثبات له منځه وړلو لپاره دا ګوره پاکستان چې کله له حقایقو څخه ځان باسي کولی شي چې سیمه او نړۍ تیر باسي په دې خبرو دغه نن چې تا ته د نړیوالې ټولنې نمایندګان راغلي دي دا هم د خدای رضا او یا ستا د غمخورۍ لپاره نه دي راغلي دا ستا سیاسي او اقتصادي افتکارات وو چې دا تا لپاره دلته راغلي دي ته 15 کاله مخکې هم افغان وې علیزی صاحب اوس هم یې دا 15 کاله مخکې په هغه ځای کې زما زیات ضرورت و چې د ډلې په د یخنۍ کې ما ته راتلل د ماجر راشړل کېدل د ایران او د پاکستان نه هغه وخت کې دا نړیواله ټولنه چیرته وه همدا زما سیاسي افتکارات چې د دومره سترو چایلکونو باوجود د دومره سترو ګواښونو مشکلاتو چالشونو باوجود بیا هم یو ثبات ته زه راورسېدم نن مې دی راودار کړو دلته د نړیوالو مهم چارواکو راتګ څومره د پاکستان دغه ادعا یا ادعاوې ردوي بدون له شک نه ګورئ په پاکستان باندې کله چې د امریکا څومره ځان ورسره ښه ښایي که نه حتی امریکا یې د دې ملاتړ هم کوي چې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د پاکستان حمایت کوو اما د پاکستان د امریکا په کانګرس کې په پارلمان کې ته پوهیږئ چې د پاکستان لپاره کوم حیثیت ده کوم تصویر ده هغه وایي چې د پاکستان یعنی فقط یو مصرفي ښځې چلن باید ورسره وشي د هغې مطابق مخې ته ځي دا اوس چې څه کېږي دا د پاکستان ملت او جغرافیې په ګټه نه دي دا د غرب لپاره یوه سوژه ده کړۍ ده چې هغه دغه چارې مخې ته وړي هغه ګودر امن کې نه پرېږدي چې د چین مسله مطرح شي د دې باوجود چې د چین نه پیسې اخیستي بیا هم ګودر آرامه نه پرېږدي هغه افغانستان له اوس هم یعنی داسې یو څه لپاره هلته وړاندې کوي چې هغه د ایران لپاره پاینده کې هغه د منطقې لپاره هغه د چین لپاره یو داسې ساحه واوسېږي چې د هغې نه د نورو هیوادونو اقتصاد او سیاست او حرب دا متاثره کې وځپي درنو لیدونکو دا لرو بیا هم خیر الله مفتي صاحب تاسو د پاکستان د دغه خبرو په تړاو څه وایي چې پاکستان ولې له حقایقو څخه ځان باسي آیا دوی واقعیتونه نه ویني چې افغانستان او سیمې ته ګواښ ده او که غواړي په لوی لاس ځان له ملامتي وباسي دا خو یو واضحه او څرګنده نړۍ ته او بالخصوص زموږ استاد افغانستان ته ده چې همیشه متل دی وایي دوی اوبه خړی خپل مایان پکې نیسي په کوم وخت کې چې په افغانستان کې داسې یو فضا راغلی ده د امنیت فضا بالخصوص او بل اقتصاد الحمدلله مخ په وړاندې باندې روان دی نو دغه شی پاکستان نشي زغملی
د عدم زغملتیا د وجې نه دی غواړي چې دغه ملامتیا د خپل ځان څخه لرې کړي او دا خپله د خپل بادار ته چې امریکا ده هغه ته ځان سپین معرفي کړي او د هغه سپینوالي په خاطر باندې کومه پروژې کومې پیسې چې اخیستې دي نو همیشه په افغانستان کې هغه تهمتونه او عیبونه او داغونه په افغان خاوره باندې په افغانستان باندې لګوي. اوس غواړي په دې خبرې سیمې ته تشویش وړاندې کړي. سیمه څومره تېرېستلی سي په دغه ډول خبرو پاکستان؟ هیڅکله هم نشي تېروستلی ځکه مخکې موږ ورته د بحث کې حمیدزی صاحب هم اشاره درلوده چې اوس هغه حقیقت دنیا ته څرګند شوی دی او ټوله نړیوال ته دا ښکاره شوې ده چې افغانستان باثباته ملک دی. هیڅکله دوی نشي تېروستلی خو دوی صرف هغه د خپل د بادار د خوشحاله کېدلو لپاره چې موږ په افغانستان کې ناامني غواړو افغانستان نه غواړو چې جوړي او د افغانستان چې کوم د امریکا هغه غوښتنې وې د هغه امریکا د خوشحالۍ دپاره چې د باګرام د اډې غوښتنه وه او د هغوی دلته د اډې غوښتنې وې نورې اډې غوښتنې وې او د هغه دپاره چې افغانستان بیرته جواب ورکړه د دې د مداخلې نو افغانستان په مقابله کې پاکستان هغه پروژې ورته واخیستلې هغه پروژې چې اوس دی غواړي چې عملي کړي د خلکو په مابین کې او د جامعې ته د ښودنې په خاطر باندې دا ښیي چې افغانستان به امنه نه دی افغانستان کې مشکلات دي افغانستان کې ترهګر دي افغانستان د خوا نه موږ ته د افغانستان د خاورې نه موږ ته مشکلات دي. مشکل چیرته ده په اصل کې؟ نو اصل مشکل مخکې ما ورته بحث درلوده چې دوی هغه کومې پروژې چې اخیستل په دې کې نه اصل ګواښ چیرته ده ترهګري چیرته ده له چا څخه چاته ګواښ ده؟ ترهګري خو دا یو واضح حقیقت دی چې خپله په پاکستان کې دي او خپله د داخل د خاوره کې دي په خپله جغرافیه کې د افغانستان نه دوی تر اوسه پورې کوم ترهګر دی دوی په نښه کې همیشه چې بمبار کړی دی که وشتنې کړي یا ماشومان وشتلي دي یا هغه شفاخانه کې مریضان وشتلي دي او یا مکاتب بمبار کړي یا پوهنتونونه بمبار کړي دوی تر اوسه پورې داسې یو ثبوت او داسې یو مستند راپور په دې باندې نه لري چې په افغانستان کې د دوی کوم ترهګر وژلی او دا د بیرته د افغانستان افغانستان څه ثبوت لري چې هغه وړاندې کولی شي سیمې او نړۍ ته؟ افغانستان همیشه دا ثبوت لري تر اوسه پورې په دې کې نه ده ثابته شوې چې د افغانستان کوم د خوا نه د دوی ته کومه خطره پیښه شوې. په پاکستان باندې څه ثبوت لري چې هلته یې ورته واضح کړي چې دغه مشکلات دي؟ افغانستان همیشه ثبوتونه خپل ورته وړاندې کړي دي دا یې ورته ویلي چې زما د خاورې نه تا ته خطره نشته ده د پاکستان خپل امنیت او د خپل ترتیب خپل پولیس کامرې تر افغانستان نه یو ادناترین شی د پاکستان خاورې ته نشي داخله که پاکستان په دې ملامتۍ چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ د څه ثبوت لري افغانستان؟ دا خو د پاکستان یو تشه ادعا ده هلته بریدونه مخکې وسول ځینې خلک په نښه سول دا څومره کیدلی شي ښه ثبوت؟ کوم عملیات چې افغانستان وکړه د دوی په هغه ترهګرو ډلو باندې شوي دي دا خو یو ثابت حقیقت دی دا خو دنیا ته ښکاره کوي چې د ده د خوا نه هغه کومه ترهګري افغانستان کې د افغانستان امنیت د افغانستان فضا خرابوي نو همیشه موږ د خپله دفاع کړی شو د خپله دفاع به کړو هغه که د سر په وینو باندې افغانستان د خپل د سر دفاع مننه کوم. شمال صاحب عملات افغانستان داشت وزارت دفاع افغانستان اعلامیه پخش کرد گفت که ما مراکز را هدف قرار دادیم که از اونجا افغانستان و منطقه ناامن میشد پلانگذاری میشد. این موضوع مستند برای تمام منطقه و دنیا نشان داده شد. چقدر میتونه که این مسئله واضح شود که پاکستان یکی از جایی است که میتونه افغانستان هم ناامن بسازه منطقه هم حتی جهانه؟ ببینید عزیز محترم اتخاذ سیاست‌های نادرست پاکستان نه تنها کشور خودشان به بحران کشانیده بلکه صلح و ثبات منطقوی با همسایه‌ها با کشورهای منطقه را تهدید می‌کند و حتی حضور گروه‌های بزرگ تروریستی مانند داعش، القاعده و غیره در داخل خود پاکستان خطر جدی به صلح و امنیت تمام دنیا است. همان گونه که دنیا می‌دانند در سالهای گذشته هم گفته شده که افغانستان هیچگاه به مهد توریسم تبدیل نشده و این بحران‌هایی بود که کشورهای مختلف به افغانستان هجوم آوردن و افغانستان را بمبارد کردن و اسارت کشانیدن و بالاخره اقتصاد ما را زیر پا کردن رسوم و عنعنات و کلتور و فرهنگ مردم افغانستان را زیر پا کردن مردم بیگناه ما شهید و زخمی شدن آواره شدن مهاجر شدن همین که دوستان پیشتر اشاره کردن که چرا مردم مهاجر شدن و آخری گپی بود که ناامنی در افغانستان به وجود آمد و اساس مداخلات و اساس تحریک‌های اصلی حکومت نظامی پاکستان شمال صاحب اگر
طی 5 سال شما موارد مستندش بیان بکنید به منطقه و جهان و در افغانستان کارهایی را که پاکستان کرده کدام مسائل است که او واضح می سازه که پاکستان خطر است هم بر افغانستان هم بر منطقه و هم بر جامعه جهانی؟ ببینید حتی در دوره حکومت‌های قبلی همین مسئولین و رؤسای جمهور هر کسی در افغانستان بود داد می‌زدن برای امریکا در زمان حضورشان که مناظر غیر شما در افغانستان بمباردمان میکنید اونجا توریسم نیست و در حالی خودشان میفهمیدن. امروز هم دنیا و شمول ایالات متحده آمریکا هم میفهمند که گروه توریستی در کجا هست با خاطر چی ایجاد شدن، مراکز اصلی اینا در کجا هست و اینا با کدام هدف تربیه میشن. اینا ترنیست که نفهمن کلی گفار میفهمن در جریان 5 سال هم چنین بوده. تا امروز اگر پاکستان بالای افغانستان عملیات انجام داده به شمول عملیات که هفته قبل انجام شد، ببینید اینا ادعا کردن که ما مراکز TTP در داخل افغانستان در 3 ولایت افغانستان مورد بمبارد قرار دادیم 20 نفر کشته شد، ولی یک تصویری از نهادهای TTP یا گروه تروریستی دیگه در داخل افغانستان به نمایش گذاشته نشد، بلکه تصاویر اطفال، پیرمردان، زنانی که در اثر بمباردمان‌های جوانمردانی پاکستان شهید شده بودند به تصویر کشیده شد. مناظرشان که خراب شده بود و تعداد زخمی که به شفاخانه انتقال داشته بودند و بالاخره حتی سازمان ملل متحد برای کرد این ادعای پاکستان رد کرد که 20 نفر از جمله TTP یا سایر گروه تروریستی کشته نشده بلکه 28 تن از اتباع ملکی افغانستان کشته شده و 49 نفر هم زخمی شده. این تا امروز پاکستان ادعایی که به خاطر وجود گروه مخالف خود داخل افغانستان داشته او رو تثبیت کرده نتانستند. دوم، اگر پاکستان چنین ادعا میکنه چنانچه رئیس ستاد ارتش پاکستان روز گذشته هم باز ادعا کرد تا وقتی که افغانستان عملیات خود و پشتیبانی از این گروه ها ادامه به عملیات نظامی پاکستان در داخل افغانستان ادامه خواهد داشت، تا امروز تثبیت کرد نتونستند که این گروه های نیابتی یا تروریستی در کجای افغانستان موقعیت داره. چرا با افغانستان سعی نمیشه با سازمان ملل متحد این مستندسازی نمیشه که دنیا قناعت بکنه که برای در افغانستان چنین مشکلی وجود داره، ولی با اونجایی است که پاکستان متاسفانه افغانستان داره و تا زمانی که تغییرات اساسی در پاکستان در سیاستش نبه این سیاست‌های نارضا اقبال افغانستان ادامه خواهد داشت. امیدوارم صاحب دو سوال په لاندې راته ځواب کړي. یو دا چې د پاکستان د پوځي رژیم تر چتر لاندې سیمو کې خپل خلک قومي مشران ځایونه په نښه کوي چې په دغه ځایونو کې هغه مراکز دي چې افغانستان ته سیمې ته ګواښ متوجه کوي. دغه موضوع څومره دا واضح کوي چې باید پاکستان د دې په ځای چې نورو ته انتقاد تشویش وړاندې کړي ځان ته د کار وکړي. په دې کې شک نشته په افغانستان کې په دې 5 کلونو کې د داعش چې څومره یعنی وخت چې کوم حملات ترسره شوي دي مستقیم د پاکستان لاس وکړي او افغانستان سره ټول هغه سند او اسنادونه او دا شیان شتون لري. همدا اوس هم د افغانستان لخوا چې کوم حملات لکه مخکې تاسو مطرح کړله چې کوم حملات ترسره شوي دي د افغانستان لخوا هغه د داعش په مرکزونو باندې او ټولو هغه ترهګرو ډلو باندې ترسره شوي دي چې هغه د سیمې لپاره یعنی هغه مراکز و چې هغې څخه روسیه ته هم داعش تللی ده، د هغې څخه ازبکستان، د هغې څخه یعنی افغانستان، هغې څخه حتی نورو هیوادونو لپاره هم په همغه ځای کې داعش روزل کیږي. هغه مراکز د افغانستان لخوا په نښه شوي دي. نن که چیرته د تروریزم تعریف یعنی دغه مخلصانه واوسیږي، نن باید نړۍ راجګه شي او د پاکستان نه د دې حساب غوښتلو ورځ امر رسیدلی او امر باید ترې وکړي چې دغه مراکز تا د څه لپاره واز کړي وو، اسناد به افغانستان ورته وړاندې کړي که نړۍ غواړي که منطقه غواړي چې دغه مراکز په هلته چې شتون لري او د دې مراکزو څخه هم افغانستان کې عملات ترسره شوي دي. امیدزوی صاحب بحث پای ته رسو. له افغانستان سره باید سیمه او نړۍ څه وکړي، د پاکستان په مقابل کې باید څه ډول دریځ ولري؟ منطقه د افغانستان په حقایقو باندې هم پوهېدلې ده، خو یو جیوپولیټیکل مسایل دي چې هغه مسایلو کې یعنی وخت نه وخت لږ څه زمان ته اړتیا وي تر څو یعنی هغه اعلان علني داسې ترسره کړي او اقدامات ترسره کړي. نوره د منطقې لخوا د افغانستان سره دغه اقتصادي مزل
دغه اقتصادي مزل څه ده تا سره تفاهمات او قرارداد کوي دا منه چې تا سره هغه سیاسي پیوند او پیوستون غواړي لري نو د دې له خاطر تا سره نن سیاسي اقتصادي دهلیزونه تا سره روسیه د تیلو قراردادونه تا سره ایران تا سره تاجکستان تا سره ترکمنستان یعنی هغه معاملات تر سره کوي یعنی دا لږ څه به زمان ته اړتیا وي چې افغانستان هغه موقف ته ورسیږي چې په خپله بیا د پاکستان دغه چې نړیوال سټیج ته دی ځان رسوي او واړي هلته د افغانستان تصویر خراب وړاندې کړي او افغانستان هغې سټیج ته ورسیږي او د ټول درواغ عمل ته ورته ثابت کړي چې دا ټول درواغ دی کذب دا د افغانانو په حق کې ظلم مبارز صاحب ایران چې کوم تعریف په هغه جنازې مراسمو کې چې ترسره کړل د هر هېواد څخه بیا د پاکستان په تړاو څه فکر کوي چې دغه تعریف نن ټولو د سیمې هېوادونو په نړیواله کچه ټولو درک کړي چې پاکستان په وجود کې ده یاره حقیقت و ایران چې کوم د جنازې په مراسمو کې کوم آیاتونه ورته وړاندې کړ نو هغه ټوله دنیا ته ښکاره شو چې پاکستان ته څه وویل بس هغه د منافقت خطاب ورته وکړ او د قرآن عظیم شان هغه کوم آیاتونه چې دوی همیشه په چل او په فریب کې دي هغه آیاتونه په دوی باندې صادقېږي نو په دې کې هیڅ کوم شک نشته ځکه قرآن عظیم شان داسې یو جامع کلام دی چې د هر وخت او د هر زمانې د هر چا عیب ښکاره کړی دی داسې نه ده چې دا د یو مخصوص وخت دا خبره د ایران ده که د ټولې سیمې چې نن پرې پوه سوي یاره د ټولو سیمې ده یوازې د ایران ادعا نه ده بلکې د ټولو نړیوالو د هغه ده چې دا منافقت په دې کې شته دی او همیشه یې په خپله دروغ او په منافقت باندې دنیا ته ځان وړاندې کړی کوم څه چې د افغانستان په تړاو بیا ایران وړاندې کړله هغه د ایران نظر ده که د سیمې او د نړۍ باید وي دا ټولې سیمې او نړۍ ته دا ښکاره شوي چې افغانستان همیشه فتوحات ګټلي او د سورې فتح کوم آیتونه چې ورته تلاوت کړو دی که حقیقت دی همیشه د جهاد په ډګر کې او د سنګر په ډګر کې الله رب العزت دوی ته فتح او کامیابي ورکړې ده مننه کوم له تاسو مبارز صاحب امیدزوی صاحب شمال صاحب درنو لیدونکو تاوده بحثونه پر همدې ځای پای ته رسیږي د خدای په امان له لیدلو مو مننه